نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل منبر شریف ته ختو او یو قدم مبارک په پوړی باندې کېښودو وی فرمایل آمین. بیا چې بل قدم مبارک کېښودو بیا وفرمایل آمین. او دریم قدم مبارک چې کېښودو وی فرمایل آمین. جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پیغمبر علیہ السلام مبارک سره تشریف فرماو. پیغمبر علیہ السلام مبارک نه تپوس کوي سیب چې مونږ خو تاسو نه داسې عمل چرې نه ده لیدلی او څه وجه ده چې تاسو داسې عمل وفرمایلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل ما ته جناب جبریل علیه السلام مبارک راغو او وی فرمایل چې کم سړي باندې درې خبرې راته وکړي. وی کم سړی باندې کم سړی چې ژوندی وي د هغه مور و پلار یو یا دواړه او د هغه په ذریعې سره خپل ځان په الله پاک جل جلاله ونه بخلو. رونو د مور پلار په ذریعې سره د خدای پاک جل جلاله بخیخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی هما جنتک و نار. دا مور و پلار د جنتم دا او دا جهنمم دا. کوئی دی منل کو عزت دی وکو کو خیال دی وساتلو تو جنتی او کو مور و پلار در رخپو گوره بس بے دی کار خطا دا گوره. او دویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایل چې ما ته جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک راغو او دای و فرمایل چې ستاسو مبارک نوم واخیستلی شي او تاسو باندې چا درود شریف ونوي صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته جبریل علیه السلام مبارک وفرمایل دا کس ته تباه شي. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل آمین. او دا یې وفرمایل ته جبریل علیه السلام چې کم سړي مور و پلار دواړه یا یو د مور و پلار نه دا ژوندي وي او د په دی باندې ځان او نه بخلو په الله پاک جل جلاله باندې دغه انسان د تباشي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل آمین. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې ما ته جبریل علیه السلام مبارک راغو او وی فرمایل چې کم سړي باندې د رمضان المبارک میاش راغه او د په دې میاشت کې په الله پاک جل جلاله ځان او نه بخلو دغه کس ته هلاک شي. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایل آمین. رو موتا باندې الحمدلله دا مبارک میاش را روانه ده. ګورې تقریبا سعودي عرب کې سبا روزه ده د اخباراتو مطابق وایو ښه نن 29 شعبان ده که نه زموږ د حکومت 28 ده زموږ د ګړیل کې تقریبا 29 ده 29 شعبان باندې موتا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا حکم کړی دا چې میاش وګوره ماښام د رمضان المبارک میاش وګوره. کو چرې میاشتې ولیدله خو سار له روژه ونیسه او که میاشتې ونه لیدله اسمان کې در باندې وریځ راغه او څه تیاره راغه میاشتې ونه لیدله فاکملوا 30 من عدة من 30 شعبانه. روایت کې داسې راځي چې تاسو به د شعبان المبارک 10 ورځې پوره کوي او چې شعبان شو نو شعبان پسې خو رمضان المبارک خامخا ده بله ورځ به بیا روژه ونیسي. نو رونه دغه مبارکه میاش چې زما او ستا د جنت لو سبب ګرځي کو چرې د دې مبارکې میاشتې لحاظ مو کو د دې مبارکې میاشتې حقوق و خیال مو ساتلو او خدای نخواسته ګورې کو چا خیال نه ساتلو د هلاکت سبب هم ګرځي. نورونه دا مبارکه میاش را روانه ده ټولو ته خواسته چې چا قرآن شریفونه ویلي دي هغوی تلاوت ښه په اهتمام سره شروع کړي.